آریا د یما پاچا مشر لور او د وسوات لمسی او د مانی یا مانو یا منو وريره وه چې 4,000 کاله پخوا یې زوړ کړه په پشتي یا بخدي یا اوسني بلخ کښې اټکل سوې ده. پشتي لومړنۍ ودانۍ ده چې د آریا پلار یما ودانه کړله. آریا د پښتو خورا لرغونی ښځینه نوم دی چې د ډیرو لرغونو مهالونو راهیسې یې پښتانه پر لوڼو باندې ږدي. آریا د سپېڅلي باداري میړنۍ زړوري هېوادپالي میلمهپالي لمانځونکي بلهاري کوونکي سښتني شریفي نجیبي او کرونکي معنا لري چې کله کله د کرهڼې او بزګرۍ معنا هم لري. آریا د یما پاچا د لور پر نامه سربیره د اوسني هرات لرغونی نوم هم و چې ډیر کلي یې درلودل. آریا تر اوستا مخشي پر ګویدا کښې راغلې ده او د کوروش پر مهال یې آریا ته هري ووایه چې نننی هرات دی. آریا د آریانا منځۍ وه یعنې مرکزي و او لویدیځه سیمه وه چې اوسنی هرات او غور پکښې ول. کله چې آریایانو هند ته لیږد وکړ نو د آریا نوم یې هم له ځانه سره یووړ او هلته یې خپل نوی ټاټوبی آریا ورته ونوماوه. آریا ته ایریا هم ویل سوی دی او په دې بڼه باندې هم کښل سوی دی. آریانا د هندوکش په شمالي برخو کښې پرته او آریایان د هندوکش په شمالي برخو کښې پرله پسې زیږېدلي دي او دوی خپل د زوکړي ټاټوبی آریا ورته یاداوه. کله چې د آریایانو بهاراته قبیله هند ته ولاړله نو هلته یې د سند او پنجاب په سیمو کښې خپلې نوي ورشوګانې بهاراته ورشو بللې. آریا ورته د هومالیا او د عربو د سمندرګي ترمنځ ځمکې وې او دا نوم تر ویدي دورې وروسته په 300 مخزیز یا 300 قبل میلاد کښې برهمنانو واخیست او آریا ورته یې په برهما ورته واړوله چې وروسته د هند ځمکې په بهارته باندې ونومول سوې چې معنا یې ټاټوبی او هېواد دی. خو په اوستا کښې آریایانو خپل زوړ ټاټوبی آریاناویجه بللی دی. داوه د پښتو د لرغوني نوم آریا څېړنه او ډېره مننه.